مونږ سره دلته دغه یو شکل دی. دا یو شکل کې مربع ده. دا مربع مونږ په سلو مساوي برخو باندې ویشلې ده او بیا مو له دغه سلو برخو څخه یو څه برخې چې دي هغه رنګ کړي دي. راځئ دلته مونږ شمارو چې مونږ څو برخې رنګ کړي. دا هر یو قطار کې لس مربعګانې دي. نو لس، شل، دېرش، څلوېښت او بیا یو څلوېښت، دوه څلوېښت، درې څلوېښت، څلور څلوېښت، پنځه څلوېښت، شپږ څلوېښت، اووه څلوېښت. نو مونږ دلته اووه څلوېښت پر سل برخې د دې رنګ کړي دي او یا مونږ داسې ویلی شو چې په دغه شین او زرغون رنګ سره رنګ شوي خانې دغه د ټول شکل څخه د دې ټول شکل اووه څلوېښت سلمې برخې مونږ ته راښیي. زه اوس دلته غواړم چې دا شکل دا رنګ شوي برخې داسې ولیکم چې دا څلور پر لس جمع یو څه یا ستوری پر سلو شکل ماته راکړي. نو زما پوښتنه دا ده چې ستوری به دلته څه قیمت لري؟ ستوری به مساوي وي له څه سره؟ نو تاسو ویډیو ودروئ، د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو یو شی چې تاسې دلته ویلی شئ سمدستي هغه دا شی دی چې اووه څلوېښت پر سل یا اووه څلوېښت سلمې دا مساوي کېږي له څلوېښت پر سل یا څلوېښت سلمې برخې، یعنې دغه لس، شل، دېرش، څلوېښت، داسې لس دا شل، دا دېرش او دا څلوېښت سلمې برخې او جمع یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه سلمې برخې. جمع اووه سلمې برخې، اووه پر سل. نو اوس مونږ وایو چې څلوېښت سلمې برخې دا عین شی دی لکه څلور لسمې برخې. څلوېښت پر سل دا عین معنا ورکوي لکه څلور پر لس. او دې لپاره مونږ څو طریقې لرو چې دا وښیو. او یوه طریقه یې دا ده چې مونږ که چیرې راشو او دغه لوی شکل یا دغه لویه مربع چې ده دا یوه دې ځای نه تر دې ځای پورې دا چې نارنجي خط مو تېته وکړه دا مونږ په لسمو برخو وویشو. دا به شي دې ځای نه دې ځای پورې یوه لسمه برخه، دوه لسمې برخې، درې لسمې برخې، دا یې څلور، دا یې پنځه لسمې برخې، دا یې شپږ لسمې برخې، اووه لسمه برخه شوه، اته لسمه برخه، دا یې نهه لسمه برخه او دې سره یې دا لس لسمې برخې. نو تاسو دغه نارنجي خطونو ته پام وکړئ چې مونږ دغه غټ شکل په سلو نه بلکې په لسو مساوي برخو باندې وویشلو. او تاسې دغه شین رنګ کې دغه څلوېښت سلمې برخې چې مونږ ته ښکاري دا اوس عین شی دي لکه یوه لسمه برخه، دوه لسمې برخې، درې لسمې برخې او دا څلور لسمې برخې، کوم چې مساوي دی له څلور لسمو برخو سره. لکه دلته یوه بله طریقه دا ده چې کله مونږ له سلمو برخو نه لسمو برخو ته ځو نو هرې لس سلمې برخې دا مساوي دي له یو لسمې برخې سره. نو تاسو هم مخرج په لسو باندې ویشئ او هم صورت په لسو ویشئ کله چې له سلمو نه لسمو برخو ته ځئ. نو څلوېښت تقسیم لس څلور کېږي او سل تقسیم لس کېږي. نو په دې هیله چې اوس تاسې په دې قانع شوي چې څلوېښت سلمې برخې دا عین شی دی لکه څلور لسمې برخې. خو اوس مونږ سره څه شی پاتې دي؟ مونږ سره دلته اووه سلمې برخې پاتې دي. نو څلوېښت سلمې برخې جمع اووه سلمې برخې دا عین معنا ورکوي لکه څلور لسمې برخې او اووه سلمې برخې. نو راځو مونږ دغه ستوري په ځای دلته لیکو څه شی اووه سلمې برخې، اووه سلمې برخې. نو اووه څلوېښت سلمې برخې دا همدا شی دی لکه دلته څلوېښت دا شین رنګ کې رنګ شوي سلمې برخې او ورسره یې اووه دغه زرغون رنګ کې رنګ شوي برخې. نو اووه څلوېښت سلمې برخې دا مساوي شو څلور لسمې برخې جمع اووه سلمې برخې.